علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم رو پوښتنه کړې ده چې یاره یو کس ته هغه نه بلا شی منځونه قضا شوي دي، نو که چېرته دی د دې قضا منځونو قضایي راوړي او دا منځونه چې څونه د ده په ذمه باندې دي دا ټول واپس قضا د دې راوړي، نو دا سړی صاحب ترتیب ګرځي او که نه. جناب عالی که یو کس او هغه نه منځونه قضا شي شپږو نه زیات که نه، نو بس د ترتیب ساقط شه، دی صاحب ترتیب نه دی. نو چې د ترتیب ساقط شه، نو اوس که الله پاک د ته دا توفیق ورکړو او د دا همت وکړه چې دا چې څومره منځونه ورباندې قضا او دی ټول واپس قضا راوړل، نو دی واپس صاحب ترتیب ګرځي او که نه. فتاوا شامی کې جناب په دې باندې ډېر اوږد بحث کړی چې یو کس دی هغه صاحب ترتیب و، بیا ترې نه منځونه د شپږو نه زیات قضا شو یا میاشت دوه درې ترې نه قضا شو، نو د ترتیب ساقط شه. نو بیا که الله پاک د ته توفیق ورکړو د دا همت وکړه چې د دا منځونه واپس را وګرځول، نو آیا هغه د زوړ ترتیب را معاد شه او که نه د صاحب د نوې ترتیب جدید دی؟ بهرحال صاحب ترتیب خو شه، خو لیکن هغه ترتیب قدیمی را معاد شه، یعنی زوړ ترتیب واپس شه او که نه د نوې مطلب د لپاره ترتیب جدید شروع شه. بس په دې کې پکې لږ اختلاف شته دی، څوک وایي چې همغه زوړ ترتیب را معاد شه او څوک وایي چې نه د لپاره ترتیب جدید دی لیکن صاحب ترتیب ګرځي. دا مسله باقاعده طور سره فتاوا شامی ډېره ښکلې حل کړې، جلد دویم صفحه د اویا او کتاب الصلاة دی باب قضاء الفوائد دی، ډیر بهترین بحث ورباندې کړی دی. وایي کنه اذا ترک رجل صلاة شهر مثلا ثم قضاها الا صلاة ثم صلى الوقتية ذاكرا لها فانها صحيحة بحر. بیا وایي وقید بقضاء البعض لانه لو قضى الكل عاد الترتيب عند الكل كما نقله القهستاني. دا وګوره نو عاد الترتيب، نو یو قول دا دی چې یاره مغه زوړ ترتیب را واپس شو. دی به وایي وهو اصح الروايتين وصحه ايضا في الكافي والمحيط وفي المعراج وغيره وعليه الفتوى. وقيل چا ویلی دی چې نه دا ترتیب جدید دی فظاهر انه يلزمه ترتیب جدید فلا يقال انه عاد تعمل. بهرحال خو بس صرف دی کې اختلاف دی چې مثلا د د لپاره نوې ترتیب شروع شو کنه مغه زوړ ترتیب را معاد شو. نور خلاصه د خبرې دا چې بالکل دا سړی واپس صاحب ترتیب ګرځي. دا مسله امداد الفتاوا کې حکیم الامه مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله لیکلی، جلد اول صفحه د 309 باب قضاء الفوائد. فتاوا حقانی په لنډو الفاظو کې ډیره خوندوره حل کړي، ډیره مزیدار خوند پې کړي. دریم جلد 296 نمبر صفحه د باب القضاء. فتاوا دارالعلوم دیوبند دا مسله حل کړي. څلورم جلد 250 نمبر صفحه د کتاب الصلاة. السلام علیکم ورحمت الله.